دا وینا کوو چې موږ نه بیا د سوات عوام 25 لکه خلک د دنیا په تاریخ کې د یو دنیا نه څوک شوي نه دي چې څونه د سوات نه تللي وو. موږ بیا د وتلو ته نه تیار یو، نه موږ بیا د مردان د چارسدي د اشنغر په کوڅو کې نه موږ بیا خیراتونه راټولولی شو. موږ د الله په مهربانۍ باندې او د دې پولیس په تعاون باندې په سوات کې موږ د امن راټینګ کړی دی. دقیقاً خبره وکړه چې کله د ګرمۍ موسم راشي، کله صوفي محمد را پیدا شي، کله فضل الله را پیدا شي، دلته د اسلام خبرې راشي، خو موږ اپریشنو ته تیار نه یو. موږ دلته د قانون او دایي حکمراني غواړو او موږ دلته د پولیس په اختیاراتو کې توسیع غواړو. پولیس چې کوم دي د دې علاقې د رسم رواج نه واقف دي، ما هم پېژني، مشر هم پېژني. دلته که کله اپریشن کېدو، د اپریشن نه مخکې تاجر برادرۍ مشران، سیول سوسایټي د دې علاقې چې کوم عزتمند مشران دي باقاعده طور باندې په هغه په اعتماد کوي. که دا یې نه اخیستل موږ به باقاعده طور باندې به مخالفت کوو. موږ به مخکې مخالفت ته دهشت ګردو کړی دی، بیا به موږ مخالفت کوو او په دې خپله علاقه کې به امن ساتو. که دلته امن و، دلته به خوشحالي، دلته به روزګاري. زموږ دې ټوریزم ته د دنیا یو خلک چې دی دا ورته نه ټینګېږي ورته چې دا امن به دلته موږ څنګه خرابوو. خو دا د دې غازیان دا کوم زما مخې ته دا پولیس افسران ناست دي، دا د دوی په برکت باندې او د دې علاقې د مشرانو په برکت باندې امن راغلی دی. نو انشاءالله تعالی دا وعده به کوئ چې دهشتګر راغی ټول به راپاسې پسې انشاءالله د الله په مهربانۍ باندې دا خو پکې ټولو الله په ځان باندې ګواه دی، پاسې به